درنو او قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. خدای دې وکړي روغ او جوړ اوسئ. زموږ نننۍ موضوع ده د اسلام د مقدس دین د خپرېدو په ملاتړ ایجاد شوي پښتو ادبیات. د شپږمې هجري پېړۍ په جریان کې د اسلامي فتوحاتو کارنامې او د اسلام د مقدس دین د خپرولو لپاره د غوري افغانو شاهانو هڅې زموږ د هېواد او منطقې په تاریخي کتابونو کې راغلي دي. د غور شاهانو چې د هندوستان ځمکو ته د اسلام د مقدس دین د خپرولو په منظور لښکرې ولېږلې. په دغو لښکرو کې د فوج ترڅنګ علما، اسلامي مبلغین، شاعران او صوفیان هم شامل وو. لکه چې تاسې په تیر بحث کې د پټې خزانې د مؤلف په قول ولوستل چې د پښتو ژبې شاعر ښکارندوی غوري به هم د سلطان شهاب الدین غوري له لښکرو سره ملګری وو. د پښتو ادبیاتو کومې پخوانۍ نمونې چې تر موږه را رسېدلې دي په هغو کې ځینې داسې آثار شته چې د اسلام د خپرېدو او اسلامي فتوحاتو په ملاتړ کې ویل شوي دي. د اسلامي فاتحانو ستاینه یې کړې ده او د اسلام په ننګه د جنګېدونکو اسلامي لښکرو د هڅولو او پارولو هڅه پکې شوې ده. د دغسې خصوصیاتو لرونکي دغه لاندې سندرې زموږ په واک کې دي. لومړی د ملکیار غرشین رزمي سندره: څښتن مو مل دی، اوس مو یرغل دی، هېواد د بل دی، غازیانو ګورئ څښتن مو مل دی، تورې تېرې کړئ دشن مو پرې کړئ، منګولې سرې کړئ، څله به تښتو څښتن مو مل دی، که ټینګ کړو زړونه پېبرۍ یونه چې زمري یونه، اسلام راڅخه دی څښتن مو مل دی، غازیانو راسئ ټول شاوخوا سئ، د شهاب په ملا سئ، دشن مو غوڅ کئ څښتن مو مل دی، دشن مو غوڅ کئ څښتن مو مل دی. دا لوړه سندره د خپل جوړښت له پلوه د پښتو په لرغونو سندرو کې شامله سندره ده او شاعر د اسلامي لښکرو د روحیې د لوړولو او د اسلام په ننګه جنگ ته د دوی د هڅولو په منظور ویلې ده. د دې سندرې شاعر د پښتنو غرشین قبیلې ته منسوب دی چې دا سړی د پښتو په ادبي او تاریخي څېړنو او د صوفیانو او علماو په تذکرو کې د ملکیار غرشین په نامه شهرت لري. د ملکیار غرشین دا لوړه رزمي سندره او د ده لږ احوال د پښتو په لرغونې تذکره یعنې پښتو تذکرة الاولیاء کې راغلي دي او نورو مورخانو هم د ده شرح حال خوندي کړي دي. ملکیار غرشین د سلطان شهاب الدین غوري د زمانې سړی دی. کله چې سلطان شهاب الدین غوري د اسلامي فتوحاتو په منظور پر هندوستان لښکرکشۍ کولې نو دغه شاعر او عارف هم د ده ملګری و. څنګه چې سلطان شهاب الدین په لومړي ځل په 1571 هجري قمري کال پر ملتان حمله کړې وه نو دغه رزمي سندره هم زموږ د ادبي مورخانو په اثارو کې د دغه وخت ګڼل سوې ده. سلیمان ماکو وایي ملکیار غرشین ته سلطان شهاب الدین غوري په ډهلي کې ټاټوبی وربخښلی و. دی په ډهلي کې اوسېده، همالته مړ سوی دی او د شیخ ابوبکر طوسي د مزار ترڅنګ ښخ دی. دوهم د تایمني سندره: نن زه غږېږم په صفت د سلطان، چې دی بادار غازي ملک د جهان، د فیروزکو او غور رڼا له ده ده، هم د تیرو تورو برېښنا له ده ده، چې توره وکاږي چړتون کړي خالي، غلیم یې کله کړي په توره سیالي، غیاث الدین د غور زمری علیشان، د اسلام دین د ده په نوره روښان، ما د داور په مځکه ولید ارم، دا د جنت په څېرو بڼ ښه خورم، د فیروزکو په دود ودان دینا، ښکلی هر ګل څه ښه خندان دینا، دلته کړونګي دي غږونه کوي، دلته کړونګي دي غږونه کوي، اوبه بهیږي سرودونه کوي، هر
سړی ګوري چې ولاړ وي اریان، هر سړی ګوري چې ولاړ وي اریان، کړي نندارې د خداوند دستان. غیاث الدین د جهان لمر دینا، عالم له ده ډېر بهرور دینا. هند یې روښانه په اسلام کینا، له خاني خوش خیر الانام کینا. چې په غور کې نیلي زین کینا، پر کافرانو یې ناورین کینا. تل دې بری وي د غازی پر میدان، تل دې بری وي د غازی پر میدان. زه تایمني ستاینه کړم د سلطان، زه تایمني ستاینه کړم د سلطان. د تایمني لوړ شعر چې د استاد حبیب الله رفیع د څېړنو پر اساس د خپل جوړښت له پلوه یوه ساده چاربیته ده. د سلطان غیاث الدین غوري د زمانې اوسیدونکی د پښتو کلیوال شاعر تایمني ویلې ده او پیړۍ پیړۍ یې د سیمې د ذوقونو او بدلچیانو په حافظو کې تیر کړی دی. او تر دې چې شپېته کاله د مخه پښتو ادبیاتو ستر محقق ارواښاد استاد عبدالحی حبیبي د یو سپین ږیري ذوقمند له خولې ثبت کړه او په دې توګه د پښتو د ادب په تاریخ کې ځای ونیو. څنګه چې د پښتنو په کلیو بانډو کې لا تر اوسه سواد عام نه دی، نو زموږ د دغسې کلیوالو شاعرانو سندرې نه لیکل کیږي، بلکې د خلکو په زړونو او حافظو کې تر پیړیو پیړیو پورې ژوند کوي او له یوه نسل نه بل نسل ته لیږدي. ډیری دا ډول سندرې د لیږد په دوران کې د راویانو په له منځه تللو سره له منځه ځي او څه سندرې نمونې یې خوندي پاتېږي چې له نیکه مرغه د سلطان غیاث الدین غوري په ستاینه کې د ویل سوي سندرې درې بنده هم تر موږه رارسېدلی دي. کله چې سړی د دې چاربیتي موضوع ته ګوري او ورسره د چاربیتي موجود درې بنده له نظره تیروي، نو دا ورته ښکاري چې دا چاربیته په همدا درې بنده نه وه، نور بندونه به یې هم لرل چې د پیړیو په اوږدو کې به له راویانو هیر سوي وي او وروستی شکل یې چې د ثبت مرحلې ته رسېدلی دی همدا درې بندونه دي. موږ دا درې بنده چاربیته هم ډېره غنیمت ګڼو او د پښتو د زاړه ادب په مطالعه کې خپل ځای ورته ورکوو. د دې چاربیتې په پای کې د شاعر نوم تایمني راغلی دی. دغه تایمنیان له قدیمه په غور او د سیمې په نواحیو کې اوسي او دغه خلک سره له دې چې اوس پښتو نه وایي، خو چې د غور په غرو کې له کلیوالو تایمنیانو څخه پوښتنه سوې چې تاسې څوک یاست، دوی ویلي دي ما کاکر یم، معنا دا چې موږ کاکړان یو. نو ځکه د تایمنیانو په باب دا کلیوالي عنعنه‌یي روایات هم له پامه نسی غورځول کېدای. څنګه چې تایمني د سلطان غیاث الدین غوري د پاچاهۍ په وخت کې اوسېده، نو ځکه یې زموږ ادبي مورخانو د ژوند زمانه د 1580 هجري قمري په شاوخوا کې ښولې ده. د دې سندرو ارزښتونه: د اسلام د مقدس دین د خپرېدو او اسلامي فتوحاتو په ملاتړ او درناوي ویل سوي همدا دوې پښتو سندرې زموږ په واک کې دي چې دواړه د 6مې هجري پیړۍ په دوران کې ویل سوي دي. دا سندرې دغه لاندې خصوصیات لري: لومړی، په دې دوو سندرو کې د ملکیار غرشین سندره د پښتو د لرغونو سندرو په قالب کې ویل سوي او بله د تایمني سندره د پښتو د ولسي شاعرۍ له انواعو څخه د یوې ساده چاربیتې په قالب کې جوړه سوې ده. دلته د ویلو وړ خبره دا ده چې د تایمني تر چاربیتې د مخه بله پخوانۍ چاربیته موږ نه لرو او یا تر اوسه نه ده کشف سوې. د دې چاربیتې موجودیت موږ ته راښیي چې د 6مې پیړۍ په جریان کې زموږ د شاعري ملي لرغونو اشکالو ورو ورو خپل ځای د پښتو د ولسي شاعرۍ اوسنۍ اشکالو ته پرېښوده
او چاربیت یې له شپږمې هجري پېړۍ را په دې خوا د پښتو په ولسي شاعرۍ کې رانښلېدلې دي. دوهم، په دې سندرو کې د ملکیار غرشین سندره د سلطان شهاب الدین د اسلامي فتوحاتو په یوې تاریخي پیښې پورې مربوطه ویل سوې ده. دغه پیښه مورخینو داسې راوړې ده: یو ځل د سلطان په لښکرو د کفر د لښکرو قوت زیات سو او نږدې و چې د اسلام لښکر ماتې وخوري. نو د پښتو شاعر ملکیار غرشین چې په دې لښکرو کې شامل و دا سندره وویله چې اسلامي لښکر یې جنگ او میړانې ته وهڅاوه او مسلمانان لکه زمریان د کفر پر لښکرو راتوی سول او صوبه د افغان سلطان شهاب الدین غوري د لښکرو په نصیب سوه. زموږ شاعر د لښکرو د هڅولو او پارولو لپاره ډیر مناسب کلمات په خپله سندره کې استعمال کړي دي چې اوس هم د پارولو خاص قوت لري. د تایمني سندره سره له دې چې درې بنده یې زموږ په واک کې دي د سلطان غیاث الدین غوري په ستاینه کې ده. د ده د پاچاهۍ شان و شوکت او دبدبه یې ستایلې ده. خو د سندرې په موجود متن کې یو بند داسې هم راغلی دی چې په هند کې د اسلامي فتوحات پکښې ستایل سوي دي او د اسلام د خپرېدو په لړ کې د دغه سلطان هڅه هم ستایل سوې ده. دریم، د دې دواړو سندرو عمده ارزښت په دې کې دی چې په دواړو سندرو کې بیان سوي موضوعات او مسایل د تاریخي پیښو سره سل په سلو کې سمون لري او د غوریانو د اثر په مشهور تاریخي کتاب طبقات ناصري او نورو ډیرو تاریخي کتابونو کې دغه مسایل او وقایع چې زموږ د دغو شاعرانو سندرې پرې پورې اړه لري ټول په تفصیل سره بیان سوي دي. څلورم، دا سندرې سره له دې چې په کمي لحاظ ډیرې نه دي خو کیفیت یې لوړ دی او هغه هم په دې معنا چې په شپږمه هجري پېړۍ کې زموږ د ولس رزمي روحیه او د غور د افغانو شاهانو له حربي او اجتماعي کارنامو سره د پښتنو شاعرانو علاقه او مینه ترې څرګندېږي. د غور د افغان شاهانو دبدبه، جلال او شوکت موږ ته راښیي او هم د اسلام له مقدس دین سره زموږ د خلکو او مشرانو د مینې ښکارندویي کوي.